زړګی سړی خو سپرلي پکې اوسېږي، ستا یادونه زیرازي پکې اوسېږي. په دې پورې غره کې هغه کور د چا دی خلک وایي، ښاپیري پکې اوسېږي. یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی، څوک ناسوک افسر شاهي پکې اوسېږي. خدایا دا وطن د جنګ په امان کې ښکلې ښکلې ګلالي پکې اوسېږي. سر نه زړه پورې شعرونه واوره. ستا ارمان او خوشحالۍ مې درله راوړي، بچیه ستا ارمان او خوشحالۍ مې درله راوړي. دا واخله شنې جنډې د ازادۍ مې درله راوړي، او د کام د ازادۍ په ننګ شهید بچیه پاسه ستا قبر له د سرو ګلو ډالۍ مې درله راوړي. او بچیه د ټوپکو تماچو غوښتنې پرېږده، په دې جشن مناو که شرشرۍ مې درله راوړي. زما د وطن پیغلې چې سینګار د یو په لش شي، غوږونو له د سرو زرو والۍ مې درله راوړي. ډېر ښه. او تر څو به په ازغنو لارو خپیابلې خپې روانې، پوښتنه ستا خیرخوا یمه څپلۍ مې درله راوړي. او د خلکو په نظر کې چې به مړې مړې ښکارېدلې، د هغو پوښتنو جذبې ژوندۍ مې درله راوړي. او تره په ټول سوات کې مې په دې سترګې خوږې شوې، یو دنګ نختر ته وختم غوټۍ مې درله راوړي. چې پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیرو، پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیرو. زړه کې یو داسې ناممکنه شان ارمان زیرو، مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو، مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو. د مرګه پس په قدرېدو ورته جهان زیرو. ډېر ښه دی یار. مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدرو، د مرګ نه پس په قدرېدو ورته جهان زیرو. دغه جنون دی که نه نور ته جنون څه ته وایي، دا چې په غاړه کې ریښې ریښې ګرېوان زیرو. او دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي، مونږ پښتانه پکې په فخر باچا خان زیرو. ډېر ښه دی اتره یار. او دغه څو شعرونه هم شهاب مسافر دی، هغه ته به ډالۍ کړو چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو، نو سهر ځکه په لاره تندکونه خورو غورځېږو. په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو، چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې ویده کېږو. ډېر ښه دی یار. او زمونږ د پښتنو قدرداني به څه پیدا شي، د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو. ډېر ښه دی. اشنا د خپل وجود د قد قامت نه ښه خبر یو، چې صرف ستا غمونو ستا فکرونه له لویېږو. ډېر او چې مونږ مسافر خو پکې کله کله یاد کړي، په دې باندې او تره ستا غزل ته خوشحالېږو. ډېر ښه دی. هله چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه وه، د مخامخ سترګو یاري وه سیاري خو نه وه، چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا. دا زما مینه وه اشنا دوکانداري خو نه وه. ډېر ښه اتره یار. او د عشق په ټاټ باندې دانه د زړه په داو ویشته شي، ښکلي یې داسې د نوټونو جواري خو نه وه. مونږ که بې نیټې زاړه شو خو خوارانو ځکه، ته څنګه زوړ شوې ګرانه ستاسو څه خواري خو نه وه. خانجي دا تا چې خوار مزدور په کم ناتار ورټه تا سره کړې، داسې دې له مزدوري خو نه وه. چې یو سړی د جنون مقام ته ونه رسوه، سې الفاظو د اوتر څه شاعري خو نه وه. ډېر ښه اتره یار. تنگ د زړونو د هزاره کور ته راشم، د حالاتو نه بېزاره کور ته راشم، خپل بچي راته خو مړاوي مړاوي ګوري، تش لاسونه چې د ښاره کور ته راشم. او په خولو او دوړو څخه جامې په غاړه د خانانو د بیګاره کور ته راشم، د دې خپل لیوني زړه د برکته څه بې قدره بې قراره کور ته راشم. ډېر ښه دی. او په لیمو کې په ډنډونو اوښکې راوړم، ستړی ستا د انتظاره کور ته راشم، او تر جانه په ټکرو تیندکونو د جنون په ورانه لاره کور ته راشم. ستړی ستومانه چې د کاره راځم، تا یادومه چې په لاره راځم، د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې، په دې کوڅه د چا دپاره راځم، د ارمانونو پڼ په سر راوړمه کور ته چې هر ماښام د ښاره راځم، د پرهرونو جامې واغوندمه چې په سپرلي کې د ګلزاره راځم، د میخانې دروازه مه بندوې یارانو، زه به د روزګاره راځم. دا خو صاحب شاه صابر صاحب را یاد کړه، نو هغه خو دا هم وایي چې څه محبت څه انتظار یې کوو، زړه چې د کارو نه څه کار یې کوو، محبت خونه چې ورانه نه وه، هر سړی ښه و څه روزګار یې کوو، په غږ او غوږ چې پابندي وه سره، یو څو مارغانو چې چغار یې کوو،
او ستا د بڼو د بڼ د باد لوګې زما چې یاد شي نو شغارې کوو ډېر ښه دی دا به صابرو ښځه پویه شومه چې خوب یې نو انتظار یې کوو وایي که نه وایي ځوانه ځوانۍ کې په مخ وي د غربت کرښې او ما هغه کرښو کې روک شوي خال ته ډېر وژړل او زما ګټلي هر درهم ته هغې ډېر وخاندل خو د ځوانۍ هر تېر شوي کال ته ډېر وژړل. ډاکټر اسرار صاحب وایي چې هسې بې ځایه د لاسې راکوې هسې په زړه کې زما روغ دروغ په ما خفه یې نو راځې ولې نه رښتیا رښتیا وي او دروغ چې دا په لکونو چې ریاله راټولېږي په مرګ دا په لکونو چې ریاله راټولېږي په مرګ دومره په ژوند چې پرې راټول وې مړه کېدل به ولي دې پوښتنو که د یو بل لږه خبره وړلې داسې زړه ستړي در په در خاوره کېدل به ولي ویې تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل که رالې ما به نه پېژنې خواب وایم چې د شر نه ستړی یم هر وخت شر ته مه ودرېږه خوږه جانانه داسې بیا مې سر ته مه ودرېږه په دې خبره شوم د کلي د خانانو دښمن ما یو غریب سرتور ته وې چې نور ته مه ودرېږه یا به شاعر شي یا به دواړه سترګې ډکې راوړې غر ته چې لاړ شي چېرته یو نښتر ته مه ودرېږه ډېر ښه دی ډاکټر اسرار صاحب دغه هم وایي چې خپل زړه زما سره صلاح نه کوي خپل زړه زما سره صلاح نه کوي هغه کوي چې څه دنیا نه کوي بنجارې شوم خو د نغمو سندرو ګرځمه څوک رانه سودا نه کوي انتخاب شعر دی چې دا خواږه یاران د خدای مالداره نه کوي چې مالداره شي خواږه پکې روکېږي او یاره سترګې د دویم افغانستان دی چا نه ځان او چا نه زړه پکې روکي او دغه انتخاب د شمس صاحب شعرونه دي چې صبر صبر شه زړګیه جاړمه ځان د اوښکو په کفن کې نغاړمه که جانان درله څه درکړه خوشحالېږه شمسه ته ته چرې خپله غواړمه ډېر ښه دی او ډاکټر اسرار صاحب دغه هم وایي چې اشنا چې په واده د اعتبار وکم که نه اشنا چې په واده د اعتبار وکم که نه حیران یم چې بیا د انتظار وکم که نه اوښکو اسویلو سوو سلګو د ارمانونو خندا به درنه هم چرې یو وار وکم که نه بس زه به د ډاکټر خالق زیار صاحب دغه دوه شعرونه ووایم چې یخې چنۍ دي چې د مینې په ورشو پرېوځي جانانه راشه زړه مې نیسه ورو په ورو پرېوځي د ځینې خلکو ته په هېڅ ځانونه بد نه ښکاري د چا په خپو که هم پرېوځي په نخرو پرېوځي داسې په سخت سخت مې په زړه کې ارمانونه سوځي لکه په تود انغري ساس کې د اوبو پرېوځي بیا به د څوک درنو نازونو له اوږه ورکوي زیار خو د ورځ په ورځ جانانه د بازو پرېوځي وایي د عشق له درده ناخبره خلک ما پسې شاته اوازونه کوي خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده سړی به څه وضاحتونه کوي ډېر ښه دی